یو روایت کې راځي تقریبا ابو داود کې او ترمذی کې روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بهترین خزه خو هغه خزه ده چې ته هغې ته ګورې او خوشحالېږي اذا نظرت الیها سرتک او کله چې ته هغې ته حکم کې نو هغه تابعداري کوي او کله چې ته چرته نه یې په موقع باندې نو هغه ستا د تمامو څیزونو حفاظت کوي او د خپل ځان هم حفاظت کوي ستا د کور او ستا د بچو حفاظت کوي ستا د مال حفاظت دغه بهترینه زنانه د نبی علیه السلام فرمایل بیا واللاتی تخافون نشوزهن دا هغه د تابعدارۍ هغه طرف الله بیان کو او د ښځو صفت بیان کو اوس الله جل شانه هغه دویم طرف ته نافرمانۍ بیانوي چې ښځه چېرته نافرماني کوي نو بیا واللاتی او هغه زنانه تخافون نشوزهن چې تاسو د هغې د نافرمانۍ نه یریږئ چېرته بغاوت نه تاسو یریږئ واللاتی هغه زنانه تخافون تاسو یریږئ نشوزهن د هغې د بغاوت نه د هغې د نافرمانۍ نه بیا څه وکړې الله جل شانو داسې نه دي فرمایلي چې یو ښځه تا ته محسوس شوه چې دا زما نافرماني کوي نو چوته وه او ځمکې ته راوله او یا درستې وباسه داسې نه ده داسې مه کوه پښتانه چې څنګه کوي نه الله جل شانو طریقه ذکر کړه الله جل شانه فرمایل چې لومبی کار ستا دا دی د هغې د نافرمانۍ نه پس چې فعظوهن فورا چې تا ته پته ولګي چې دا زما نافرماني کوي یا د څه محسوس نو فعظوهن واعظ او نصیحت ورته وکړه واعظ او نصیحت ورته داسې وکړه په شریعت باندې هم او داسې ورته وکړه چې هغه د لاجیک مطابق هم وي یعنې مطلب دا دی هغه کنوینس کا چې ګوره زه ستا خاون یم او ته زما ښځه یې الله جل شانه ما ته ویلي چې دې حفاظت کوه او تا ته ویلي چې د خپل خاون خیال ساته او ستا بهترین جهاد دا دی چې ته د خپل خاون تابعداري وکړي ته زما تابعداري وکړه ګناه ده په نه کولو کې زما په تابعدارۍ په نه کولو کې ګناه ده په دې خبره باندې پوه کړه او دا ورته لاجیکلي ثابت که ثابتولی شي که نه ثابتولی دا هم پوره ده چې الله جل شانه حق مقرر کړی په تا باندې زما ته به زما خیال ساتي او زه به ستا خیال ساتم نو خیال ساتم نو ته ولې زما خیال نه ساتي په دې دې پوه کړي الله جل شانو فرمایل که داسې ونه شوه چېرته ستا په واز او نصیحت باندې کار ونه شو نو وهجروهن بیا د ځان نه جدا کا فی المضاجع په بستره کې بستره ته جدا کا مطلب دا دی هغې ته مه نږدې کېږه کوروالی ورسره مه کوه نو هغه به پخپله ړومبی په نصیحت په پوه شي که په نصیحت پوه نه شي نو بیا به ورته پته ولګي چې د خاون خو زما سره ورانه ده امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې خبرې دې ورسره نه کوي خو د 3 ورځو نه دې خبرې نه اړوي ځکه بل حدیث کې راځي چې هغه سړی جنت ته نشي داخلي دی کم سړی چې یو مسلمان سره ورانه وکړي فوق 3 د 3 ورځو نه زیات د 3 ورځو نه دې نه زیاتې البته الله جل شانو فرمای وهجروهن فی المضاجع او دوی د ځان نه جدا کړئ فی المضاجع یعنې په بستره کې په هغه ځای کې کوم چې ستاسو د ډډې ځای د ډډې د والو ځای واضربوهن او که په دې ونه شوه نو واضربوهن بیا لږه اوټه کوه ویې وخه دا اخري الله جل شانو څه فرمای اخري حکم دی زنانو د نافرمانۍ د هغې چې کومه سزا ده الله فرمایل لومبی ستا کار څه دی نصیحت به ورته کې که په هغې ونه شوه بیا به څه کوې جدا به شي بیا که په هغې ونه شوه نو بیا به یې اوټه کې خو څنګه بیا اوټه کې واضربوهن غیر مبرح چې داسې وال به ورکې هغې له چې هغه د شریعت مطابق غیر مبرحین دا مطلب دی د شریعت مطابق څه مطلب دی غیر مبرح دا مطلب دی چې په هغې باندې د والو هغه اثر ښکاره نه شي یو ګزار نیمې وه خو یاد ساته په مخ باندې وال ناروا دي ځکه دا مجمع المحاسن دی د ټولو ښایستونو هغه جمع په دې ځای کې الله جل شانو کړي مخ الله جل شانو د ټولو حسنونو مرکز جوړ کړی نو په مخ ته چېرته سپېړه ونه باسي حدیث کې راځي په سر به ګزار نه کوي ځکه دا سر د دې د وجه ټول جسم چلیږي او که چېرته دلته فرق راغی نو ټوله زنانه به مفلوجه به کړي خرابه به نو د سر او د مخ د ګزار نه ځان ساته نور ویې وخه
څومره ووخه داسې ووخه چې په هغې باندې اثر د هغې نه ښکاري زخمي کې به نه اډوکې به ول نه ماتې داسې وال به علامه ابوبکر جساس رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې ته چې کله دا ووخې نو یو طریقه به وکړي په مسواک پې ووې وسمان په مسواک پې ووې د مسواک وال الله جل شانه بیان فرمایي بل یو عالم په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې کله ته دا زنانه وې نه په ډبلې باندې وه ډبلې پېژنې هغه صادر چې راتاو کې یو ډبلې ته جوړه کړي موږ په سکول کې هغه ګیم کو پخوا په دایره کې بناس یو بل هم په ډبلې وال نو په ډبلې ووخه نه هغه دا ده چې او به یریږي او نقصان به ورته ونه رسي دغه شان د مسواک توالو سره به او یاد ساته ګورې چېرته په مخ باندې او په سر به بلکل ګزار نه کې منه فرمایلی نبي علیه صلات وسلام مبارک زموږ ډېر خلک عادت یې هغه په مخ او په سر باندې ګزار کوي په مخ او په سر باندې ګزار دا ګناه ده ناروا دي الله جل شانو فرمایلی واضربوهن او دي ووخئ شریعت هغه چې کله یو سزا ذکر کوي سزا لږه شان د تکلیفي نو دا د ډېر سټیپونو نه پاس شي د هغې نه پس الله جل شانو دا سزا ورکوي دا چې فوراً سزا لکه دلته وګورئ اول الله فرمایي پوهه کا که نه پوهېږي جدا شتې که جدا شتې بیا هم نه کېږي نو وضربوهن بیا ووخه خو بیا مو ته تکلیف مه رسوه زخمي کوی مه او وړوکې وله مه ماته په مخ ګزار مه کوه په سر ګزار مه کوه دا انداز دی د شریعت بهترین انداز بعض روایاتو کې راځي چې سړي له پکار دي حدیث کې راځي یو حدیث کې راځي چې پکار ده چې انسان د خپل کور والا د ادب دپاره همیشه په کور کې یو چوکه ځوړنده کړي یو امسای ځوړنده کړي ښه مضبوطه چوکه دغه څومره روایات چې راځي د والو باره کې نو هغه اکثر چې ما ته څومره میلاو شوي دي نور نه زه نه یم خبر خو ما ته چې د زنانه د والو باره کې کم روایات هغه معلوم دي نو هغه ټول متکلمن فیها دي نو خبره دا ده چې وال پکار دي خو وال داسې وال نه سړی په خپل زړه یخ کي ښه دا ګزاره په ډبلې وال یا په لاس باندې وال یا په مسواک باندې وال خو داسې وال چې هغه نه زخمي کې او نه اډوکې خراب شي نه په مخ باندې او نه په سر باندې نقصان به ورته نه رسي الله د نقصان دپاره دا وال نه دي رالیږلي الله چې دا وال ویلي دا د هغې د تنبیه دپاره چې هغه سمیږي پې هغې د سره هغه تنبیه وشي نه انتهایی د زنانو سره ښه سلوک ښه وعاشرهن بالمعروف بار بار زما په خوله دا آیت دی دې دپاره چې ډېر خلک داسي چې هغه د خپلو ښځو سره او د خپل کور کې د خویندو سره او د خپل مور سره ډېر غلط سلوک کوي د دې ډېر زیات احتیاط کوئ بله پردۍ ښځه ده نو ته په هغې باندې لاس چوتی په دغې وخت کې ته لږ سوچ وکړه چې ستا د خور چې هغه د بل په کور کې واده که په هغې لاس څوک چوتی ستا به څه حلي ستا زړه به څه وایي دا خو پردۍ لور ده که نه د خپل زوم خو خلک خیال ساتي د لور د وجې نه خو د بل د لور چې په کور کې د هغې خیال نه ساتي ګوره دا د چا لور دي داسې نه ده ته چې کوم سلوک کې الله جل شانو دا چاته پرېږدي نه ښه ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما تاسو په ځمکه والو باندې رحم وکړئ الله جل شانو چې کوم په اسمان کې دی اسمان والو په تاسو رحم نو الله جل شانو فرمایل وضربوهن بیا ووخئ چاته دې وضربوهن یو بله معنی کړې چې شریعت چېرته د والو ترغیب نه ورکوي چاته د دې وضربوهن معنی دا ده چې مخکې الله فرمایي وهجروهن فی المضاجع بستره ته جدا کا اوس وضربوهن دا مطلب دی چې اوس ته د کور نه جدا شه او کمره ته جدا کا لرې شه ته بلکل دغه ته مراد دی ابتعاد ته وایي ضرب د ضرب ډېرې معنی دي د ضرب یو معنی دام ده الابتعاد لرې والی لکه الله جل شانو قرآن کې فرمایي په صورت مزمل کې تقریبا 6 نمبر آیت ته وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله نور خلق داسری چې يضربون في الأرض هغه لرې لرې ځي په سفرونو باندې په ځمکه کې يبتغون من فضل الله خپل تجارت لپاره تجارت کې څه نفع وشي يضربون في الأرض لکه عربیان دا خبره کوي چې ضرب عنقه ضرب ویوو عنقه دا هغه سټ څه مطلب دی چې سټ یې د هغه نه جدا کو په توره والو ته ضربه وایي تورې والو سره د هغه سټ جدا کېږي د هغې نه
رسې په دې خبره ضرب یو معنا هغه لرېوالی هم دی نه الله جل شانو فرمایل اوس ته په بستره کې جدا شوي وضربوهن که پوه نه شوه بیا ته په کور کې هم لرې شه بل کمرې ته ترې لاړ شه د کور نه بل خوا لاړ شه دې ته پته ولګي یو معنا دا هم دی خو دا معنا دا اطمینان والا معنا نه ما ته په دې باندې چې هغه اطمینان نشته د هغې وجه دا ده چې تمام مفسرین چې ما مخته ځمکه باندې تیر شوي دي هغه په لغت باندې زیات پوهېده د دې زمانې د اهل لغت نه او دا وروسته کوم تفسیر چې ما تاسو ته ذکر کو دا اوس د سلو کالو تفسیر دی په دې سلو کالو کې چې بعضې مفسرین راغلي هغوی دا معنی کړې ده نو فإن اطعنکم دلته خبره ختمه شوه الله جل شانو فرمیل که دومره عظوهن نصیحت ورته وکئ واهجروهن فی المضاجع بستره ته جدا کئ او که نه کېږي بیا وضربوهن لږ شانتې ووښئ که په دې هم نه کېږي الله جل شانو فرمایل که چېرته په دې څیزونو سره هغوی ستاسو تابعداري کوي فإن اطعنکم که دا تنبیه دې وله ورکړه او هغوی ستاسو تابعداري وکړه زنانه نو فلا تبغوا علیهن سبیلا نو بیا پسې رجسټر یې مه راسپړه فلا تبغوا تاسو مه لټوئ علیهن په دې زنانو باندې سبیل لار څه مطلب دی مطلب دا دی زنانه غلطي شوې ته پې شکي شوې او تا وواله هغه سمه شوه دغه شریعت وال کوم چې ما تاسو ته وي د شریعت مطابق وال او هغه سمه شوه نو الله جل شانو فرمایي ته پسې بیا نورې زړې رجسټرې او پخوانۍ خبرې هغه مه راتازه کوه ښه بار بار به داسې نه کې الله جل شانو فرمایي په محبت کې دا څیزونه نه چلیږي او کور ښځه خاوند چې یو ځای کېږي دا د محبت دپارې نه د دې دپاره چې د یو بل انکوایري وکړي الله جل شانو قرآن کې فرمایل سورې حجرات کې ان بعض الظن اثم ذره برابر پچا بدګماني کول دا ګناه ده ان بعض الظن د ګمان هغه لږه حصه دا هم څه ده اثمن ګناه ده نو خیال ساتئ چې دا شکونه هغه بې ځایه ونه شي ښه الله فرمایي فإن اطعنکم که دا ښځې ستاسو تابعداري فلا تبغوا تاسو مه لټوئ علیهن په دې باندې سبیلا لارې نور انکوایري پسې مه کوئ بس اوس محبت ان الله کان علیا کبیرا الله جل شانو ډېر چوت دی او ډېر زیات لوی دی څه مطلب دی مطلب دا دی ته خو په زنانه باندې لاس چوتې په هغې باندې ظلم کې خو یاد ساته ته په هغې باندې چوتې خو الله جل شانو ستا باندې چوت دی ګوره یاد ساته ظلم ونه کړي چېرته